السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به وای. راغلی یم نن لومړنۍ ویډیو د یوټیوب دپاره ثبتوم. هغه کې معلومات اچوم د فنډډ اکاونټونو په اړه. ووایي چې فنډډ اکاونټونه څوک دي؟ څوک چې فورکس کې کار کوي باید حتما د فنډډ اکاونټونو څخه بلدتیا لري. فنډډ اکاونټونه یا رف اکاونټونه کوم ډول اکاونټونو ته ویل کېږي او کوم شرکتونه دي چې دغه اکاونټونه خلکو ته ارائه کوي. راځو نن فنډډ اکاونټونو کې زه چې شخصا پکې کار کوم، یو افتیمو ده، یو فنډډ نیکس ده. راځو فنډډ نیکس ده. فنډډ نیکس فنډډ نیکس فنډډ پیپس فنډډ نیکس افتیمو ټول اکاونټونه دغه ده. افتیمو فنډډ نیکس دغه دی، بیخي ډېر دی. راځو فنډډ نیکس ته. فنډډ نیکس ته فنډډ نیکس اکاونټ وکړئ. راځو سی اف ټي اس ته او په دا کې د فیوچر هم دی. دواړه اکاونټونه په آینده کې موږ به انشاءالله په دغه باندې یو غټ کلاس اخلو، 10 ویډیو، 12 ویډیو، 20 ویډیو فقط په فنډډ کې شاید جوړې شي. دا نه فنډډ نیکس کې، خو عموما فنډډ اکاونټونو کې کوم ډول اکاونټونه دي، څنګه کار کوي، کوم ښه دی کوم بد دی، زه به هر څه وایم. دلته دوی خپل اعلانات ورکړي دي، دغه د 15% ریوارډ ورکوي او 300 کې یو اکاونټونه څلروي ساعته ګارنټیډ ریوارډ ورکوي. بعضې ځایو کې وایي چې که چېرته څلروي ساعتو کې تاسو ته کوم وخت چې ښودلی دی که چېرته تاسو ته ویډرا ونه شي، دوی بیا تاسو ته $1000 په ورځ درکوي. نو ټایم لیمټ، دا ټایم لیمټ هم لري، د دروغ وایي چې نشته، خو فرق لري اکاونټونه فیوچر کې نه لري. دومره اکاونټونه یعنې 500,000 اکاونټونه ورسره فعال دي، 1,22,000 ورسره ریوارډ دي، 300 میلیونه خلک هغه چې دي پلس ریوارډ ورکړل شوي دي. راځو لاندې اصلي مهمه موضوع ته. مهمه موضوع دغه ده چې خلک ډېر پکې ګانګس دي. زه ډېر یوټیوب کې ویډیوګانې ګورم، بس دغسې ویډیوګانې دي چې اصلي معنا یې نه ده وباسلې. زیاتره کار هم نه کوي پکې، او زه خپله کار کوم پکې. هسې نه وایم زه ډېر پیسې مې راوباسلې، نه، خو الحمدلله خپل کار پکې کوم، خپله ګټه راوباسم. دغه دا شپږ کې اکاونټونه، 15 کې 25 50 200 دا اکاونټونه خلک به وایي چې دا تر ټولو ښه اکاونټ دی، خلک به وایي دا تر ټولو ښه اکاونټ، تر ټولو ښه اکاونټ دغه اکاونټ دی، دغه اکاونټ دی. که چېرته ته وکولی شي دغه اکاونټ پاس کړې، دغه اکاونټ پاس کړې، خلاصه ده، ته خلاص، ته هر څه زده دي، ته دا اکاونټونه پاس کولی شي. ما دومره روپۍ تر 550 یا 1100 دا یورو د ډالر دغه وړه خبره نه، ډېر روپۍ دي. بیا خاصتا په وطن کې افغانستان کې دا خو بیخي ډېر روپۍ دي. نو دغه اکاونټ واخله، شپږ کې اکاونټ واخله، کار وکړه، پاس دې کړو، نوشي جان زده کړه دې وکړه، روپۍ ما نه ورنه راوباسه، بند دې شي، هېڅ مشکل نه لري. فقط چې ته چیر کړو، پاس کړو، 2 سټیپه پاس کړه، فنډډ اکاونټ ته ورسېدې، خلاص. دا هر څه دي. بیا هم کولی شي چې په دا اکاونټو کې د دغې پیسو نه 117 دومره شی نه دی که نه، بیا هم ډېر شی دی. دې نه کولی شي ته ټول ژوند بدل کړي. نو دې که دې اکاونټ نه شروع وکړه، که ته ډېر پیسه دار ویم دې نه شروع وکړه. راځو سل کې اکاونټ باندې خبرې کوو. سل کې اکاونټونه کوم ډول اکاونټونه دي، فنډډ اکاونټونه کوم ډول اکاونټونو ته ویل کېږي، څه قانون لري، چې دا چې نه ده. خلاص، سل کې اکاونټ دی. کله چې تا لومړی پیج، دوهم پیج دواړه پاس کړو، دلته 2 سټیلر ورته وایي، سټیلر 2 سټیپ. دا 2 سټیپه دي، لومړی قدم، دوهم قدم، لومړی چیلنج، دوهم چیلنج. لومړی چیلنج 8%، دوهم چیلنج 15%، لومړی چیلنج 8,000، دوهم چیلنج 15,000 زما فکر. نو 8,000 ډالر چې تا پاس کړل په لومړی چیلنج کې، ته 8,000 ډالر وګټل، 8,000 ډالر په 15 ورځو کې تقسیم کړه. بیا په 15 ورځو کې چې څومره روپۍ راووتې، بیا په 3 ټریډو تقسیم کړه. او لاټس چې دی، لاټس سیستم هم زه درته ښایم. که دا ویډیو که ونه شوه، راتلونکي ویډیو کې حتما درته ښایم 100 ډالرو ته څومره لاټس باید ونیول شي، 0 ډالرو ته څومره لاټس باید ونیول شي، حتی تر 1,00,000 ډالرو پورې څومره لاټس باید استعمال کړی شي. لایک ورکړئ، ویډیو هم شیر کړئ ډیوالانو ته. خلاصه، راځو 8% ګټو ته. دغه اصلي مهمه خبره ده. 8% ګټه کول په 3 ټریډو کې د ورځې 15 ورځو کې، دا مهمه ده. ته باید 15 ورځو کې 100% پاس کړې. دلته 15 ورځې لیکلي، حتی اگر 15 ورځې ټریډ وکړه، خدای دې وکړي چې 18 میاشتو کې پاس کړې یو اکاونټ، مشکل نه لري. خو هره ورځ ته باید 15 ورځو نه ته باید ټریډ کمونه کړې. داسې نه چې ته 3 ورځو کې د اکاونټ پاس کړو، سل کې اکاونټ دې پاس کړو، په 3 ورځو کې وایي چې ما خو اکاونټ پاس کړو، ما روپۍ څنګه شوې. نه، 15 ورځې به ټریډ کړې، 15 ورځې ټریډ نه وروسته ته اکاونټ، لکه د ورځې اکاونټ درته پاس کېږي. د ورځې اکاونټ څنګه وي؟ دا یو قانون دی چې 15 ورځې باید ټریډ وکړې. دا هم قانون، د ټول قانون دی. کله چې تا لومړی سټیپ پاس کړو، دوهم سټیپ پاس کړو، یې نه وروسته فنډډ درته راورسېدو، اوس دغه په دا ټول یوټیوب کې به چا تاسو ته نه وي ویلې دا خبره. دا خبره ډېره مهمه خبره ده.
لومړی پیج دې پاس کړو، دوهم پیج دې پاس کړو، هغې نه وروسته ته فنډ ته راغلو، اکاونټ فنډ. په فنډ کې ته باید ډېر خلک وایي چې نه ټریډ مه کوئ تر څو د دغه ویډرا راوباسئ. صحیح ده، مهمه ده، خو دوی تا ته زیاتره وخت دوی تا ته وایي چې نه تا اکاونټ 10% ته نه دی جګ کړی، اپ کړی دی، نه دی 10% ته باید اپ کړي. یعنې سل کې اکاونټ دی ته باید د فنډ اکاونټ هم 10,000 ته ورسوي. کله چې تا فنډ اکاونټ 10,000 ته ورسولو، هغې نه وروسته ته کولی شي چې ټریډ باند کړي. 21 ورځې وروسته تا ته دغه 1900 روپۍ دغه درته راځي. په دا 2000 روپیو کې 550 روپۍ دغه دي، لکه دا تا ریفنډ کیږي. صحیح ده، یعنې ریفنډیبل فی دغه دی، او نور چې تا دپاره دی دغه دی، لکه دوی تا ته ریوارډ درکوي. خلاص 10,000 $، ته چې د ماکسیمم لاس لیمیټ لري. 10,000 ته کولی شي لومړۍ ورځ 4,999 ډالر ته وبایله، دوهمه ورځ 4,999 ته وبایله، درېیمه ورځ چې $2 وبایلې خلاص اکاونټ یې بندېږي. خلاص. او ډایلي لاس لیمیټ څو ده، لومړۍ ورځ هم ته کولی شي $4,999 وبایلې، دوهمه ورځ هم کولی شي $4,999 وبایلې، درېیمه ورځ کولی شي $3. که $3 وبایلې هغه نه وروسته اکاونټ درنه بندېږي. که په لومړۍ ورځ دې 5,000 وبایلل بیا څه کېږي، بیا د اکاونټ باند دی خلاص. بیا دغې اکاونټ ته دې روپیو ته نه درته ګوري، تا ماکسیمم ولې 10,000 دی نه، لومړۍ ورځ ډایلي دې 5,000 لاست وکړو، تا قانون مات کړو، خلاص ختم شو هر څه، اکاونټ دې بند شو، 550 روپۍ دې لاړې. 15% ریوارډ دوی ښودلی دی، 15% ریوارډ درکول کېږي. دا دروغ وایي، زه بیا درته ښایم دا دروغ وایي. 15% روپۍ چې تا ته بېرته درکول کېږي، ته باید 200 روپۍ اضافه ورکړي دوی ته اخیستلو په ټایم کې. بل 15 ورځې مینیمم ټریډینګ ډیز دي، باید 15 ورځې کار وکړي. 21 ورځ کې تا لومړۍ ویډرا ده، او 550 ګیټ پلان ته ځو. او زه ګیټ پلان وهو، ګیټ پلان کې ټو سټیلر اکاونټ دی، 100 اکاونټ دی، میټا 5 میټا 4 کوم ته اخلې. دا کې سی ټریډر هم دی زما فکر، سی ټریډر دلته نشته، تلیفون کې زما فکر. او سویپ اکاونټونه سود اخلي، شپې ته پرېښودلی شي، او ته نه د هرې شپې په مقابل کې سود اخلي. دې ته اوس ډېر خلک وایي چې دغه سویپ فري ته وایي چې اسلامیک اکاونټونه. ګوره سویپ چې دی 550، سویپ فري چې دی 600 یعنې 50 روپۍ فرق کوي، تا د سود نه وباسي. خلاص کنټینیو. دغه ځای کې ما درته ښودلو 15% کله چې ته غواړې چې 15% روپۍ واخلې، سلو کې 15% ګټه وکړې، بیا به 10% اضافه ورکړې روپۍ. 10% روپۍ چې ته اضافه ورکړې 200 روپۍ کېږي. دا به یې ته چې کې دوی ته ورکړې. همدغسې دغه ډبل اپ ای ای پی پی دا چې ټول تا اخلي 1200 ته درته رسېږي. دا هېڅ مهم نه دي، مهم چې درته چې اکاونټ پاس کړې، ته چې اکاونټ قانون ځان ته برابر کړې، قانون باندې لاړ شي. خلاص اوس خو نه کېږي ما سره اکاونټ نشته، اکاونټ زه تلیفون کې استعمالوم، بس خلاص هلته ورځې، یا د ماسټر کارډ، ویزا کارډ، یا د څه ورته وایي د باینانس نه ته کولی دوی ته روپۍ ولیږې. خلاص اکاونټ دې پاسورډ هر څه دې ایمیل ته درته رالیږي. نو خلاص دغه و د فنډډ اکاونټونو. او لږ معلومات، اضافي معلومات ځکه درکوم چې زیاتره خلک فکر کوي دا دروغ دي، نه دا رښتیا دي. دغه باندې کار وکړئ، زده یې کړئ، هغه څوک چې فورکس کوي په فایده کې نه دي، په تاوان کې دي. ما خپل هم ډېر وخت کېږي چې کوم، حتی تر 3-4 کاله پورې، خو ټوله ورځ ډیمو بل کار مې نه و، ډیمو. بیا راغلم 30-40 ډالر مې پیدا کړل، ور وامې چول. بس زه چې ټریډ مې نه و خلاص، ما ته به سوچ لوېدلی و، ما چې هی ټریډ نه دی خلاص، هلته پیسې دي، داسې 6 ټریلیونه ډالر دی، او داسې 15 ټریلیونه ډالر دی، او داسې ما به $10 500 ته ورسول. ای په بله ورځ کې 15 ورځې وروسته به ټول صفر شول. ولې؟ دا بازار چې دی نه زما دی، نه ستا دی، نه د بل چا. دا بازار د 100 خلکو دی، د میلیوناو خلکو دی. میلیوناو خلک ټریډونه کوي، میلیوناو خلک پیسې ګټي، بایلي. نو دغسې بازار دی، نو هېڅوک په چا باندې رحم نه کوي. نو راغلمه 1 کال کېږي، ډېر وخت نه، 1 کال. بیا وخت په تېرېدو سره به انشاءالله هر څه معلوم شي. زه به خپل هر څه درته وښیم، کوم سرټیفیکټونه چې ماته راغلي دي، کوم ویډرا مې کړي. نو خبره په څه درته کوم چې راغلمه 6 کې اکاونټونه، زه د 6 کې ډېر طرفدار یم. لومړی ټو سټیپ، هر اکاونټ چې اخلي ټو سټیلر واخلي. د په خاطر تاسو قانون ته ځان، لکه خښته چې جوړېږي کلب ته اچول کېږي، دغسې دلته ته کلب ته اچول کېږي. ته چې کلب کې ځان جوړ نه کړې، ته خښته نه کېږې، ته همداسې پراته یې، هېڅ خاوره یې. نو کلب کې باید ځان جوړ کړې، کلب کې ځان جوړ کړه، ته خښته شولې، کلب سره عیاره شولې، خلاص ځان ته د یو شی پیدا کړل نوم. نو راشئ کار کوئ، په فایده کې نه یې، راشئ دغه کې کار وکړئ. داسې نه وایم چې تاسو ټولې پیسې واچوئ دې ته. $50 هېڅ شی هم نه دي، ډېر څه دی، زه وایم چې ډېر څه دی، خو بیا هم
دومره مخکې چې آینده دپاره ته سوچ وکړې ډېرې پیسې دي ډېره ښه زندګي ده ارام ژوند دی نو $50 ته باید پیدا کې دلته اکاونټ واخلې او د $50 ته باید داسې فکر وکړې چې دا هیڅ شته نه د خلاص دي د ختم دي او بل دې دپاره ته هم باید هیڅ هیله ونه لرې هم باید ته دومره هیله ولرې چې ټول ژوند باید په دې پورې وتړې او بل داسې هم نه ده شاید اکاونټ دې په اوله ورځ کې ختم شي نه دا اکاونټونه دي ما نه ختم شوي سلو نه ختم شوي هر چا نه ختم شي اکاونټونه به ختمیږي اکاونټونه به جوړیږي اکاونټونه به پاس کیږي اکاونټونه به بندیږي چې موږ او تاسو ژوند یو نو خبره په دا کومه درته چې شپږ کې اکاونټ واخلئ 15 کې اکاونټ واخلئ کار پکې وکړئ ما دې ته کښېنئ چې ما ته پلانکی چې ده هغه راکوي څه ورته وایي سیګنل راکوي دغسې ګروپ کې یم ما ته دغسې ده نه د هیڅ امکان نه لري دغسې چې وایي دلته نړۍ کې خپله امریکا 30 ټریلیونه ډالره قرضدارې ده راغلي به 8 ټریلیونه به اچولي وای کوم نفر چې تا ته سیګنل درکوي ته به د میاشتې $50 ورکولی به سیګنل ورکولی چې هله ورشه ټرمپ واخله د به اخیستې وای خپله ټوله قرضه به پرې کړې وای نه دا خبره نه ده دا نه د سیګنل خبره ده نه د استراتیژۍ خبره ده استراتیژي هم ده خو دومره نه ده دا ټوله د زیان د صبر خبره ده صبر ولرئ کامیابي صبر ونه لرئ خرابي نو دواړه خبرې دي هم به صبر کوي هم به استراتیژي خو مهمه چې د صبر ده سایکولوژي ده فکر وکړه مستقیم ګوره به تا هر څه ختمیږي خو ته به صبر کوې هم به ځان کنټرولوي هم به مغز کنټرولوي هم به چې کوې صبر کوې نو د خبرې ځکه ډېره درته کوم تاسو هم زما رقم حتما په مشکلاتو کې وایي اوس هم زه یم داسې نه وایي چې زه نه یم مشکلاتو کې به وایي تر دې ځایه پورې چې رسېدلي یې باید یو اخر هم یو څه وکړئ حتما کور کې تا ته وایي تا باندې انډیوالان خبر دي تا باندې پلار مور ورونه خبر دي چې کوې ته فورکس کوې ته به ډیمو اکاونټ لرې خو دوی خبر دي تا خبرو باندې خبر دي ته وایي چې اوس زه دغسې کېږم زه پیسه درکېږم یو شی بل دا هر څه دي دې دپاره ته باید څه وکړې کار وکړې خبرې مه کوه عمل وکړه چاته مه وایه خپله کار وکړه دغه خبرې دي نو انشاءالله خبرې ډېرې دي خبرې ما ته خپله هم ډېر خوند راکوي چې ښې خبرې وي خبرې به سره کوو ویډیو هم لایک کړئ انډیوالانو ته هم در سره شیر کړئ انشاءالله بله ویډیو به هم راځي 2 سټیپ اکاونټونه سټیلر 1 اکاونټونه سټیلر لیټ سټیلر انسټیټ او دا کې فیوچر هم دي فیوچر اکاونټونه دا کې بولټ دي ریپیډ دي لیګسي فلیکس دا ټول اکاونټونه ګوره دغه فلیکس اکاونټونه ګوره 550 کې لیګسي دا ډېر اسان دي دا نه به انشاءالله خبرې کوو ښه صحیح مو فنډ کې زه دلته وایم چې په دا اکاونټو کې زه تاسو ته 10 ویډیوګانې جوړوم خلاص 10 ویډیوګانې کېدای شي تر 10 زیاتې شي فقط دا نه وروسته راځو ریل اکاونټونه ریل اکاونټونه خپلې پیسې اچول کار کول ستراتیژي دا هر څه باندې خبرې کوو مهمه خبره چې ده سپورټ ما سپورټ کوئ تاسو ته ښه درس درکړم درس بیا زه هم درکوم ښه خبره صدقه ده ما ته ښه کمنټ وکړئ یو لایک راکړئ خلاص هر څه نو بس په خدای مو سپارلې ښې شېبې ښه وختونه انشاءالله د بیا لیدو په هیله که وینو نه سره اورو خبرې زه خبرې کوم ته ما ته کمنټ کوئ دا اورېدل دي لیدل دي هر څه دي د خدای په امان السلام علیکم